بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، جوانان توانا، اطفال عزیز، فرارسیدن ایام خجسته عید سعید فطر و سال نو اجری را به همتان از صمیم قلب تبریک میگویم. گران ایوادوالو، خوین داورونو، تست دی کوچنی اختر مبارکی وایم. نیکی هیلی دی نوی کال دی پاره در تا غوارم او خاصا زوانان او کوچنیان چه اختر دی دوی تا دیر مبارک اختر غوارم او طولو تا دی طاعاتو او عباداتو قبولی دی خدای جل شانهو در بار نغوارم. مطمئنم چې د غزې کړېدلی ولس به هم په خپلو دعاګانو کې نه وي هېر کړی. عزیز وطنداشتlarimiz hayet mübarek eyyame ve yengiyel engiz kutluq bulsin. خواهران و برادران گرامی، ماه مبارک رمضان ماه همبستگی است. ما به یک تمدن بزرگ اسلامی تعلق داریم و همه ما باورمند به ارزش‌های والای اسلامی هستیم و هدف ریاضت در ماه مبارک رمضانی است که درک کنیم که افراد فقیر، یتیم و بدون بضاعت چگونه زندگی میکنن و در این بخش مهمترین مسئله اعمال نیک است، چون 53 بار در قرآن شریف تاکید بر عمل صالح است که معنایش عمل نیک است، فکر نیک است، صبر نیک است و همه تنها به گفتار نیست، به عمل است. خوین داورونو، قرآن شریف که الله تعالی فرمایلی دی چې بهترین قصه د حضرت یوسف قصه ده. د لس ناسکورونه درلودل چې له دنه مشرو او یو سکوروري درلوده چې له دنه کوچنیو او دا لس ورونه چې له دنه مشرانو د سره ډیر حسره درلوده او غوښتل چې یا دای مړ کړي یا یې لرې کړي او په څاه یې واچو او له هغې ځای نه یو کاروان د یې واخیسته، خرڅ یې کړه، په مصر کې بندیخانې ته لاړ. اما الله تعالی ده ته د خوب تعبیر علم ورکړی و. د مصر خزانه دار یا صدر اعظم د مصر خوب ولیده چې او ضعیف وایي او قوي غواړي او د دې خوب تعبیر چا نسو کولی تر څو حضرت یوسف ته لاړل او هغه دا تعبیر وکړه. ویلې او کاله به پریماني راځي او پس له هغه نه به وچکالي راځي او د او کالو کې باید ټول کدوګانې و دا ډک سي. د کرهنې ترتیب یې ونیو چې ټول د مصر ولس او د ګاونډي ملکو ولسونو ته یې نجات ورکړه. خاتمه یې دا ده چې خپل ورونه یې وبخل او دا ټول سره یو ځای سي. دا قصه ده، اما روایت ډیره مهمه ده چې په دې باندې پوه سو، ځکه اساسات دي دلته. لومړی خبره دا ده چې اداره علم ده. خدای جل شانه ویلې چې علایم ولولئ، آیات ولولئ. هغه وخت کې خوب کې لیدل، اوس ګورئ چې اداره بېل علم نه او پوهې نه نه کېږي. حکومتداري تیاری نیول دي راتلونکي ته. که په یو پریشان خوب باندې خزانه دار یا صدر اعظم د مصر حضرت یوسف ته مراجعه کوي، نو تاسو فکر وکړئ چې اوسني شرایطو کې د پلان جوړول او د هغه عملي کول څومره توان غواړي او څومره فکر او تیاری غواړي. دریم، زعامت مسئولیت ده. هر څوک چې زعامت دعوا لري ولس ته مسئول ده. د ولس ځان ته، د ولس مال ته او د ولس راتلونکي ته. د ولس پانګې امانت دي. بیت المال کې شفافیت او محاسبه پکار ده. بیت المال د ولس ده، لکه چې نوم ده او مصرف نیک اعمالو دپاره ده. محتسب دا نه ده چې نور مجبوروي. بلې خوا یې ارزښتونه دي. دوه رقم ارزښتونه دي دې قصې کې. اول حسره ده، بخل ده او غرور ده. اعلی سرونه چې د مشرانو
ټول ځان قویان ګڼل، ځان زړور ګڼل، اما په واقعیت کې دوی کمزوري وو او ورځ راغله چې دوی په کمزوري حضرت یوسف ته زاریګانې کولې چې موږ ته د خوراک او ډوډۍ راکړه. نو قوت د یو ورځې معنا نه ده چې بله ورځ به یا سبا به یا 10 کاله یا 15 کاله بعد به هغه قوتي. نیک صبر بالعکس ده. نیک صبر د نیک اعمالو ده. د حضرت یوسف صبر او د حضرت یعقوب صبر نیک صبر ده. دلته نفاق او وفاق بیا هم سره پرتله کیږي. د نفاق نتیجه څه ده؟ پښیماني ده. او د وفاق نتیجه څه ده؟ سوکالي ده. که ورونه دي، که بېلابېلو ژبو ویونکي دي، که ښځې او سړي دي، تقوا یې معیار ده. او په تقوا ده او په نیکو اعمالو ده سړی دنیا او آخرت ګټي. او درېیمه برخه د ماحول درک کول دي. که ماحول درک نه کړي او ماحول ونه لولئ، ټول آثار او علایم چې درته لیږل کېږي هغه نه سترګې پټې کېږي او غوږونه کاڼه کېږي. نقطه دیگه که در اینجا نهایت عمده است، در اسلام تمام مسئولیت ها متوجه انسان است. انسان مرد و زن در بر میگیره، مگر در پهلوی ازی برای تایید مجدد 22 بار در قرآن کریم از مؤمنات به صورت مشخص یاد شده و این لازمی است چون مسئولیت در دین مبین اسلام متوجه هر فرد است و از اینجا لازم به ذکر است که اولین مسلمان یعنی حضرت ابراهیم شفاعتش در قسمت پدرش قبول نشد. همچنین شفاعت حضرت نوح درباره پسرش و شفاعت حضرت لوط درباره خانمش. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارها گفته میشه که خودت نذیر و بشیر هستی و تصمیم گیرنده جزا در روز قیامت الله تعالی است. بنابراین نقش مؤمنات در جامعه ما کم گرفته نمیتونه و وقتی که حیثیت از اینا و وقار از اینا به حیث انسان قبول میشه، تمام حقوق و وجایب اسلامی باید تامین شد. اوس موږ څه حالت کې؟ لومړی هغه نړیوال نظم چې 80 کاله په دوام کې او حاکم نظم و سخت په بدلون کې ده. د اعتبار فضا بدلون کې ده. د لویو قوتونو اړیکې یو بل سره بدلون کې دي. د زور مسله په سرخط کې ده. ځینې ځایو کې جګړې دوام لري. طبیعي موادو باندې نوې دواګانې دي. تمدنونه خپل تعریفونه او خپل ګټې بدلوي او ملکونه. دا لکه یو لوی سمندر کې یو لوی موج ده. ځینې کشتۍ چې تیارې دي او سم ملاحان لري ساحل ته به ورسېږي او ځینې نور به له بدې مرغه نه غرق سي. دې حالت کې پوهه پکار ده، درک پکار ده او له ټولو نه یووالی پکار ده. هغه چې نفاق کې دي سره به ځای کېږي. مثالونه مخکې دي. ډېر لرې مه ګورئ. خرطوم ته نه ګورئ چې میلیونها انسانه بې ځایه سول او یو عظیم اسلامي ښار ټوټه ټوټه سو. ولې؟ ځکه 2 جنګسالاران یو بل سره ووهل. نور ځایو ته وګورئ. موږ خاص حالت ته وګورئ. څو لسیزو کې ګاونډي ملکونه تیارو چې موږ هېوادوال ومني ځکه ګټه یې پکې وه. نن دواړه موږ ګاونډي ملکونه په ورایه وایي چې افغانان باسي. اروپا امریکې ته ورته ځای نسته. نور ځایو کې د لارې ورباندې تړل کېږي. نو چیرې به ځي؟ دوی ژوند به څنګه په امن او امان او په عزت باندې جوړیږي؟ چاپېریال ته ګورئ. هیله مند یم چې خدای جل شانو دې موږ دعاګانې ومني او نیک بارانونه د راسي، نه سیلاونه. که حضرت یوسف 14 کاله دورې باندې پلانګذاري نیوله، موږ پلانګذاري څه ده؟ کومې پانګې په کار اچول کېږي؟ کوم ظرفیتونو خواته ځو؟
دغه اصلي سوال ده اساس څه ده؟ اساس مشروعیت ده. سوال په څه کې ده؟ 19مه پیړۍ هم بایلوده، 20مه پیړۍ هم بایلوده، د 21مې پیړۍ لومړی 25 کال هم بایلوده. مخکې 300 کلیزه د افغانستان ده. په 2040 کې آیا هغه ملک چې احمدشاه بابا وګاټه به پالل سوی؟ آیا د افغان ځوان به د نورو مزدورانی یا دا چې به په عزت ګرځي؟ د افغان پاسپورت به حیثیت لري او د افغان نوم به بیا حیثیت لري. خبره دا نه ده چې افغانستان د چا ده. افغانستان د ټولو افغانانو ده، د ټولو وطنوالو ده. هر افغان زړه په افغانستان باندې مین ده. دردونه د ټولو یو دي، شاید په مختلفو ژبو وایو، په مختلفو لارو وایو، اما زړونه هم یو دي، دردونه هم یو دي، برخلیک هم یو ده. ضرورت د دې ده چې مشروع د لوبې اصول راولو چې ټول پکې ټول سو او ټول ځان پکې وګورو. زه باورمند یم چې موږ جمعي عقل او ملي اراده موږ راتلونکی ترانه راوستی سي، اما که د دې مخه ونیسي له بد مرغه نه بیا به تیارې مخکې راتلونکي 15 تر 10 کاله پورې به نړیوال توګه سخت کالونه وي. د کالونو کې د باندنیو مرستې هیلې نه سترګې وباسي، اما ملک کې لویه پانګه ده، ام انساني پانګه ده، ام مالی پانګه ده او خاصتا طبیعي منابع او دا پانګې دي. د دغه پانګو جوړول بې له هغه ترتیب د علم، ادارې، مسئولیت او سمه حکومتداري نه چې مثال د حضرت یوسف کیسې نه ده، په غیر لغنه نه کیږي. د خدای تعالی هدایتونه واضح دي په دې قصې کې. خبره په دې کې ده چې موږ درک کوو او ورباندې عمل کوو که نه. میلیون ها انسان ما امروز تحت فقر است و با برگشت مهاجرین ما، برگشت که به عنف اجرا میشه، به جبر سرشان اجرا میشه، باید بفهمیم که فقر مصیبت است، فقر مرض است، عدم توانایی قطع امید است. از دست دادن امید قطع امید از زندگی است. قطع امید صبر نیک تمام میکنه، به عصیان بدل میشه، به اعمال بدل میشه که غیر مترقب است. باز راه اتفاق و وفاق به مراتب مشکل تر میشه. از این جهت قبل از وقوع اعمال نیک بکار است، درک واضح بکار است و تصامیم دشوار بکار است تا ما بتونیم آینده خود تأمین کنیم و با هم زندگی کنیم. نوی کال د طبیعت نوی کېدل دي او د طبیعت نوی کېدل د الله تعالی په فرمان کې کېږي او موږ نوی کال همیشه په عبادت تیر کړی او د خدای د رحمت شکر ادا کړی. دا کوم مصنوعي خبره نه ده. دا په سلهاو پیړیو کې ځکه خلکو دې ته په قدر کتلي چې برته باران، واوره، اوبه، ښکلا دا ټول ژوندي کېږي او دا بار بار بیا هم مثال ده چې پس له ژوند نه مرګ ده او پس له هغه نه بیا ژوند ده، ابدي ژوند چې هلته به د نیکو اعمالو قدر وسي په جنتو کې انشاءالله تعالی او د بدو اعمالو سزا به ورکول کېږي. یک بار دیگر سال نو به همه وطندارا، خواهرها و برادرای گرامی، جوانای توانا و کودکای عزیز ما از صمیم قلب تبریک میگم و عیدتان خوش. زنده باد افغانستان، yaşasın افغانستان، تل دیوی افغانستان.